سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوی ویډیو سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، ډېرو ملګرو دا غوښتنه وه چې زه زر تر زره د فرانسوي درسونه بیرته شروع کړم. څه وخت دپاره زما مصروفیت ډېر زیات شوی و، بل دا و چې څه داسې مشکلاتو سره زه مخ وم چې ما نه شو کولی د معلوماتو سره معلوماتي ویډیو سره زه فرانسوي درسونه هم جوړ کړم او دغه ویډیوګانې تاسو سره شریکې کړم. خو خیر انشاءالله دینه بعد به زه دې له خامخا وخت ورکوم. په هفته کې 2-3 تر 4 پورې به زه ویډیوګانې درسي ویډیوګانې جوړوم. ورسره به معلوماتي ویډیوګانې هم جوړوم، ځکه ډېر ملګري د معلوماتو غوښتنه هم کوي. خو لکه څرنګه چې ما په څو ویډیوګانو کې دغه خبره بار کړې ده چې دغه یوټیوب چینل بنیادی مقصد چې کوم دی هغه د فرانسوي درسونه دي، او انشاءالله دینه بعد به زما ډېر کوشش وي زه تاسو ته فرانسوي درسي ویډیوګانې ډېرې جوړې کړم. په دغه سلسله کې نن زه بیا د یو درسي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. لکه څرنګه چې تاسو ټول ته معلومات دی، په تېرو شویو ویډیوګانو کې موږ په بنیادي ګرامر باندې خبره کړې وه او د جملې په ساخت هم خبره کړې وه چې تاسو د جملې ساخت څنګه جوړولی شئ. ګورئ، هره ژبه کوي، که هغه انګلیسي، که هغه مطلب عربي، که هغه فرانسوي، که تر څو تاسو دغه قواعد او ضوابط تر څو دغه ګرامر تاسو بنیادي زده نه کوئ نو تاسو ژبه په اسانه نشئ زده کولی، تاسو جمله بندي نشئ کولی. تر څو تاسو جملې سخت زده نه کوئ نو تاسو جمله نشئ جوړولی. نو دې دپاره ما بنیادي کار دا وکړو چې اول په زه بنیادي ګرامر باندې لږ خبرې وکړم، بیا د جملې په ساخت باندې مې خبرې وکړلې. موږ په دغه ویډیوګانې کې په تېره شوې زمانه باندې ماضي باندې خبرې وکړې، په موجوده زمانه باندې خبرې وکړې، په راتلونکي مستقبل باندې خبرې کړې. تاسو هغه ویډیوګانې ټول کتلی شئ. هغه ملګري چې تر دا دمه یې هغه تېرې شوي ویډیوګانې نه یې کتلي نو دوی ټول له زما دغه غوښتنه چې هغه ویډیوګانې ټولې وګوري تر څو دوی د جملې په ساخت باندې په دغه دریو زمانو باندې دوی دقیق او صحیح پوه شي. نن ما څه لږ مختلف یو درسي ویډیو جوړه کړې ده. زه غواړم چې تاسو سره ډېر دغه ضروري څه ملګرو دې په اړه باندې پوښتنه کړې وه، نو غواړم چې په دې باندې خبرې وکړم. نن چې کوم زمونږ د ویډیو موضوع ده هغه ده لیمیتیه ویل کېږي د جابس چې په انګلیس کې ورته وایي کارونه. مطلب کم کار دپاره کم لغت نه موږ استفاده کولی شو. لکه ما هغه واته داسې کارونه راغونډ کړي چې هغې سره زموږ او ستاسو روزمره زموږ او ستاسو ورسره مخامخ کېږو. دغه اته هغه لغت دي چې دا باید تاسو زده کوئ. داسې ډېر نور کارونه دي. انشاءالله زه به دې باندې تقریبا 3-4-5 ویډیوګانې جوړوم. خو نن اولنۍ ویډیو کې ما 8 دانې داسې لغات راخیستي چې هغه په مختلف کارونو لپاره موږ ته استفاده کوو. دا زموږ روزمره ژوند کې دغه لغات موږ استعمالوو، موږ ورسره مخامخ کېږو، نو باید موږ تاسو دا زده کړو. لیمیتیه ویل کېږي کارونه. صحیح ده؟ ټولو نه اول چې کوم ما تاسو ته کوم کار دی هغې دپاره موږ کوم لفظ استعمالوو، ټول نه اول دی لو بولانژي ویل کېږي په انګلیسي کې موږ د بیکر دپاره ته استفاده کېږي. بیکر یعنی یو کس چې هغه کلچې پخوي، کیکونه پخوي، ډوډۍ پخوي، لکه څنګه چې بګت پخوي دلته تاسو وینئ، هغه ته موږ که چیرې مذکري مردي هلکي سړی نو هغه دپاره موږ لو بولانژي نه استفاده کوو. او که چیرې موږ سره ښځه نو بیا موږ او تاسو ویلی شو لا بولانژیر. که چیرې موږ سره مؤنثي ښځه یا نجلۍ هغې دپاره بیا موږ لا بولانژیر نه استفاده کوو. صحیح دی؟ سړي دپاره لو بولانژي او ښځې دپاره لا بولانژیر. صحیح دی؟ دا و ټول نه اول. دویم موږ سره چې کوم دی لو بوشې ویل کېږي قصاب ته. که چیرې قصاب موږ سره مذکري سړی هلکي نو موږ ورته لو بوشې وایو، او که چیرې موږ سره ښځه نو بیا موږ ویلی شو لا بوشیر. لا بوشیر دغه مذکر او مؤنث فرق هم تاسو باید زده کوئ، پوه شئ. بیا دریم موږ سره چې کوم دی هغه دی لو دونتست ویل کېږي دندانساز ته، د غاښونو ډاکټر ته ویل کېږي. که چیرې موږ سره مذکري سړی موږ وایو لو دونتست، او که چیرې ښځه موږ بیا وایو لا دونتست. صحیح دی؟ ښځې دپاره موږ ښځه د غاښونو ډاکټر ته ویل کېږي. دغه لږ فرق دی په تلفظ کې، سپیلنګ د دواړو یو شانتي دی. بیا موږ سره چې کوم دی بل څلورم دی لو دوکتر
تاسو ته معلومات چې ډاکټر ته ویل کېږي لو دوکتور. که چیرې سړی نو موږ لو دوکتور ورته استفاده کوو. که چیرې ښځی لا دوکتورس لا داکتورس لا داکتورس. که چیرې ښځه ډاکټر وي موږ لا داکتورس هغې موږ ورته وایو. دې نه علاوه موږ سره چې کوم دی لافرمیې. لافرمیې ویل کېږي نرس ته. صحیح ده. که چیرې سړی او نرس هغه چې د شفاخانو کې څوک کار کوي نو هغې ته نرس ویل کېږي په انګلیسي کې. موږ تاسو هم ورته نرس وایو. نو په فرانسوي کې ورته ویل کېږي لافرمیې. صحیح ده. که چیرې موږ سره ښځه نرسوي نو بیا موږ وایو لافرمیېر. لافرمیېر. صحیح ده. که چیرې ښځه نرسوي نو لافرمیېر ویل کېږي. دې نه علاوه موږ سره دی بیا شپږم چې کوم دی هغه دی لو میکانیسیا. لو میکانیسیا مطلب میکانیک مستری ته ویل کېږي. که چیرې سړی موږ ورته وایو لو میکانیسیا. صحیح ده. او که چیرې ښځه مستری نو بیا موږ ویلی شو لا میکانیسین. لا میکانیسین. که تاسو وګورئ هلته سپیلنګ کې هم فرق راځي. لا میکانیسین. که چیرې ښځه مستری نو بیا موږ ویلی شو لا میکانیسین. صحیح ده. اووم موږ سره چې کوم لغت دی هغه دی l'électricien. l'électricien. صحیح ده. l'électricien که چیرې سړی برقسازي. l'électricien برقساز ته ویل څوک چې برق کار کوي، څوک چې برقونه جوړوي، برق کار کوي. که چیرې سړی l'électricien موږ ویلی شو. که چیرې ښځی l'électricienne. l'électricienne. صحیح ده. هغې دپاره ښځې دپاره موږ استفاده ترې کوو. اخري چې کوم موږ سره لغت دی هغه دی le plombier. le plombier که سړی چیرته وي او هغه د بمبې د اوبو بمبې چې کوم جوړوي کوم کار کوي نو دې ته موږ پلومبیې وایو. le plombier که چیرې مذکر سړی نو بیا موږ le plombier وایو. که چیرې ښځی la plombière. la plombière. که چیرې ښځی کاریګرۍ نو هغې ته موږ la plombière بیا وایو. صحیح دی. نو دا هغه اته لغتونه و چې ما غوښتل تاسو زده کړئ. دا لغتونه ډېر مهم چې دې سره زموږ ستاسو په روزمره ژوند کې مخامخ کیږو، موږ ته ضرورت پیښیږي. نو دې لپاره ما دا مهم راوړل. داسې نور هم دي انشاءالله په دغه لیمیتیه باندې به زه تقریبا 3-4 برخې د دې نورې هم جوړوم چې پوره تاسو دغه ټول کوم کارونه لپاره استفاده کړئ هغه زده کړئ. زه یو ځل بیا تاسو ته تکراروم چې تاسو یې صحیح تلفظ واورئ. le boulanger. la boulangère. le boucher, la bouchière, le dentiste, la dentiste, la dentiste, le docteur, le docteur, le docteur, la doctoresse, la doctoresse, la doctoresse, doctoresse ou بخیر la doctoresse. بیا موږ سره دی لفرمییر. لفرمییر. لفرمییر مذکر دپاره. لفرمییر. لفرمییر مؤنث دپاره، ښځې دپاره. le mécanicien. le mécanicien. la mécanicienne. la mécanicienne. l'électricien. 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 l'électricienne. l'électricienne. le plombier. le plombier. la plombière. la plombière. دا هغه اته مهم لغات چې تاسو ضرورت دی چې تاسو زده کړئ. انشاءالله زه به نورې هم په دې باندې د نورې برخې به جوړوم. که تاسو هر رقم پوښتنه لرئ معلوماتو په اړه یا د درسي ویډیوګانو په اړه باندې تاسو خپلې پوښتنې ما سره دلته د کمنټس په برخه کې تاسو شریکولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه تاسو ته د ستاسو پوښتنو په اړه باندې خامخا ویډیوګانې جوړوم. په مخه